بیلچه خو به دغه صحیح وي او بیلچه بالکل بیلچه بس بیلچه ورته بنده که وروره دا رنګه صفا که چې د اوبو غړپ نه کېدلی شي لا هغه ځای د خطرناک ځای پورې هغه نه دی په دغه ځای پورې دا ګرده صفا که بس وروره ښه کار وکړه به زه درځه ځمه چې خالي د کار په هغې کوي خپل حساب له وروره واخله سمه ده یا بېغمه ساجي صاحب دی بېرته پاک کړم لکه برېښم بس کار کوه کار کوه الو اورې ته یې په خیر یې ته څنګه یاست کشنیان څنګه دي ښه دي او کار ما پیدا کړی دی 2-3 ورځې کار دی بیاله مې نیولګې ده بس لګیا یم سودا مودا خو ډېره نه ده ختمه سوي مړه وړل دا کلي راړې 2 ورځې یې راړه ورته یې راړم خو زه هم دا یم مجبوري ته اوس څنګه کوې منه بس ته دا یې لکه اوس کلیوال خو دغه معنا ده چې تاړۍ وړه به یې راړې زه به سمه ده ښځې ته خپل کار وکړه زه به لګیا شم د بل روزانه ده یو به هم راته ارامه شي بیا صحیح ده صحیح ده خیر څنګه راغلی حاجي صاحب ما سړی که دا زما روزانه راکړي ما به کور ته یې وړی شی په وړی ستاسو خو بیا دغه سختره ده روزانه م کړي نه بیا سړي ته ولیاړه زما روزانه راکړه زما روپۍ راکړه در بیا کوم څه سختره ده لاړ شه 2 ورځې بعد راس پیسې درکړم ځه دا سمه ده حاجي صاحب دغه حال دی ملک روزانه یې کړي نه بیا سړي ته ولیاړه راکړه خورم خیر نه مړه در بیا کوم محبت خان ډېر غلط کار ده وکړي په چیش غلطې ملک ورکوم یې خورم خینه یو ورځ بیا د دین ودرېږي محبت خان اوله ورځ یو عالم خبره کوله په جمعه کې چې الله پاک به د خپل مسکین بنده په غېږ کې راونیسي چې ما ته د څه دپاره غریب پیدا کولې بنده به ورته وایي چې الله پاکه دا خو ستا حکمت و ما ته څه پاته ده الله پاک به ورته وایي چې ما ته ټول بندګان یو شان ول ما ته د دې دپاره مسکین پیدا کړې چې زما د مالدارو بندګانو امتحان واخلم چې دوی له تا سره کم چلند کوي محبت خانه دی نه وي چې په تا نن د خدای پاک امتحان وي بله خبر دا هم ده چې د ده په کور کې نن د وړو دوکه وي که نه وي موږ د غریبانو له حاله څه خبر ول د هغو له حاله یو ولا خبر یاره ملکه بالکل داسې وویل بالکل د حقیقت وویل خو بیا به داسې نه کوم هغه ستا حق دغه دی دروايه دا د کور آباد که زما هم د وړو خشه نه وړه په مخه شه